د دې جینۍ خاوند ولګېد او د جینۍ په دې مرۍ باندې زور کړل او د جینۍ په هغه ټیم سره ختمه کړله. ډېره عجیبه کهاني ده. ویډیو راسره مکمل وګورئ. نن سبا چې دا کوم ودونه کېږي دا هم په دې طریقه باندې کېږي، د هغه بیا چې انجام وي نو داسې انجام یې وي. نو ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو د دې جینۍ نوم چې دی نو سلما شیخ دی او د دې هلک نوم چې دی نو شعیب دی. ملګرو دوی د یو بل سره د فیسبوک په ذریعه د موبایل په ذریعه باندې د یو بل سره دوستي جوړه شوه او دوستي یې چې دی نو مینه محبت ته واوښته او عشق د یو بل سره شروع شو. ملګرو دوه درې میاشتې وشوې که نه، دوی د یو بل سره مینه محبت په موبایل باندې به د یو بل سره خبرې اترې کولې، د یو بل سره مینه محبت و. د هغه نه پس چې دی نو 5 شپږ میاشتو چې خبره واوښته نو دې جینۍ او دې هلک یو بل ته وویل که نه چې موږ به د یو بل سره واده کوو. نو دې جینۍ ولګېده خپل کور خلکو ته ویلو چې زه به دې هلک سره واده کوم، او دې هلک خپل کور خلکو ته هم وویل چې زه به دې جینۍ سره واده کوم، زه به د بل چا سره واده نه کوم د بلې جینۍ سره. د دې دواړو واده وشو. کله چې د دې دواړو واده وشو ملګرو نو دا جینۍ چې دی نو راواده شوله، نو دې چې دی نو لږ وخت وشو که نه د دې خاوند په دې کور کې چې کله څو ورځې وشوې نو د هغه نه پس چې دی نو دوی په دې کور کې څه لانجه غوندې راغله. چې کله پکې لانجه راغله نو دا خاوند یې غوسه شو، خپلې په دې ښځې په دې مرۍ باندې زور کړله چې د ښځې په دې مرۍ باندې زور کړله نو دا ښځه په هغه ټیم سره د دنیا نه ختمه کړله. په دې ویډیو کې موږ له هم عبرت دی ملګرو. که نن سبا تاسو وګورئ نو د عشق د کیسې چې کومه دي نو دا اکثر ناکامې دي. چې کله داسې ودونه وشي نو دا واده د ډېر وخت دپاره چلیږي هم نو دا ډېر زر چې دی نو ختمېږي. د هغه نه پس چې دی نو دوی د جینۍ زندګي مکمل طور باندې تباه و برباد شي. هلک خو بیا هم بل واده وکړي خو د جینۍ زندګي ډېره تباه و برباد شي، هغه ختمه شي ملګرو. او نن سبا پکې ډېرې زیاتې بلې کیسې راغلي دي د کوډو په ذریعه باندې خلک چې دی نو ودونه کوي چې جینۍ ماته راضي شي او جینۍ ماله راکړي، مور و پلار باندې وله کوډې کوي. افسوس خبره دا ده چې دوی په الله باندې یقین ختم شي. الله پاک اوس امتاله دغه فیصله کړې که نه چې دا جینۍ به ستا وي او ته چې نو ته په الله باندې یقین ختم کړې او ته چې په کوډو باندې یقین پیدا کړې نو ستا نه ایمان مکمل طور باندې ختم شو. نن سبا دا کومه رشتې چې کېږي دا کوم ودونه چې کېږي نو مکمل په دې طریقه باندې کېږي او د هغه بیا انجام څه وي مکمل طور باندې په کور کې چې وي نو لانجې وي په مخه. په کور کې چې را کومه لانجې وي دا د کوډو په وجه باندې چې را کومه خلک په کوډو په ذریعه باندې را کومه ودونه کوي که نه دا اکثر په دې کورونو کې ډېرې زیاتې بیا لانجې وي. ملګرو نن سبا دا ودونه داسې قسمه ودونه چې کېږي نو هغه مکمل طور باندې وران وي، د هغو کورونه وران وي، د هغو کور کې جوړ نه وي نو مکمل طور باندې دا واقعې راغلي دي ملګرو. زما په دې ویډیو کې هم ډېر زیات عبرت دی که نه. تاسو ته به پته لګېدلې نن سبا چې دا کومه جنکۍ چې دي نو عشقونه کوي او هلکان چې عشقونه کوي د هغه نه پس چې دی نو یا وتښتي د دواړو زندګي تباه و برباد شي. د هغه نه پس چې دی یا بدنام شو نو د هغه زندګي تباه و برباد شي. زمونږ ټولو ته خوښ دی چې زمونږ خوږ دین اسلام فالو کوئ، په هغه باندې ودونه کوئ، ښه په اسلامي طریقه باندې ودونه کوئ چې نه درته څوک ګوتې نیسي، نه درته وایي چې دوی عشق کړی دی، نه به دوی وتښتېدل. دغه کیسې میسې پکې بالکل نه. نو ښه په اسلامي طریقه باندې ودونه کوئ. زما ټولو ته خواست دی یار. نن سبا دا واقعې ډېرې زیاتې راځي. کوم ودونه چې شوي دي نو د هغو انجام تاسو کتلی شئ، د عشق انجام تاسو کتلی شئ چې په عشق باندې کوم ودونه شوي دي نو هغه مکمل طور باندې تباه و برباد شوي دي. هغه د ډېر وخت پورې چلیږي هم نو هغه مکمل طور باندې بیا په نیمه کې هغه زندګي نه ختمېږي. جینۍ زندګي هم تباه و برباد شي او هلک چې دی نو خو بیا هم واده وکړي. نو زما دا ویډیو ټولو ته سره شیر کړئ. څوک هم د عشق د کومه قصه چې دی نو دا مکمل طور باندې خپل زندګۍ نه لرې کوي. که تاسو چېرته عشق وکړئ نو اکثر خلک نشیان کېږي، نشې کوي، نسوار کوي، سګرټ کوي او چرس هم پکې کوي، پکې شراب هم څښي، په عشق کې ناکامه شي. نو چېرته هم د دې څیز نه قلار شئ او کوشش کوئ چې په اسلامي طریقه باندې واده کوئ.